لغمان کې د کندهار پخوانی امنیه قماندان ستر پاسوال شهید عبدالرازق خان اڅکزي دویم تلین ولمانځل شو. نن د شنبې په ورځ د تلې په 26مه نیټه د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار پښتون کې د دې ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خویندو او د شهید د بنسټ غړو له لوري د یاد اتل دویم تلین ولمانځل شو. په پیل کې د کندهار پخوانی امنیه قماندان شهید عبدالرازق د بنسټ په استازولۍ امید اڅک د دې غونډې ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د جنرال رازق د ورور تادین خان د مننې او د لغمان له ولسونو سره د وروستیو پیښو د خواخوږۍ پیغام شریک کړ. هغه د شهید جنرال عبدالرازق خان په ژوند، کارنامو، میړانې او سرښندنو هرالخیزې خبرې وکړې. اڅک زیاته کړه چې شهید ستر پاسوال عبدالرازق خان د ملي یووالي او اتحاد سمبول و چې د لوی مشرقي ولسونه هم لارویان دي. نوموړي د هېواد اوسنیو حالاتو ته په کتو په ټولو ولسونو غږ وکړ چې د سولې او اوربند په موخه د خپل غږ پورته او د جګړې له ښکېلو خواو څخه د غوښتنه وکړي چې نور په هېواد کې د وینې تویېدنې مخنیوی وکړي. ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار د جنرال عبدالرازق خان او د وروستیو ټولو پیښو شهیدانو ته د مغفرت دعا سربیره د لوی کندهار ولسونو سره په دغه درانه غم کې د مشرقي او خصوصا د لغمان د ولسونو خواخوږي شریکه کړه. الله تعالی دې د افغانستان د ټولو شهیدانو شهادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي، خصوصا هغه شهیدان چې په دې اواخرو کې نظامي او دفاعي ځواکونو په مختلفو ولایاتو کې قربانۍ ورکړي چې په هغې کې د لغمان ولایت هم شاته پاتې نه دی. هغه شهیدان په دې اواخرو کې جناب والي صاحب سره په شهادت ورسېدل، هغه شهیدان چې دلته په لغمان کې ابل او لنجر باندې کومه چاودنه وشوله او کوم دوستان په شهادت رسېدلي دي. خاصتا د جنرال صاحب شهید عبدالرازق شهادت د هغې کورنۍ ته، د قندهار خلکو ته، بلکې د افغانستان ټول مجاهد پروره ولس ته د الله تعالی صبر او حوصله په برخه کې او الله تعالی دې ده ته جنت فردوس ورکړي په برخه کې. جنرال صاحب عادي سړی نه و، دا د ملک په سطح باندې یو مهم شخصیت و، یو ملي شخصیت و او دا د اتحاد او یووالي ملي سمبول. د ده شهادت دا عادي واقعه نه وه. افغانستان کې چې هر څومره مهم شخصیتونه او رجال دي، که هغه د جهاد په دوران کې وي، که د مقاومت په دوران کې وي، او که فعلي دغه حکومت کې چې د کرزي صاحب حکومت رانیولي تر جلال المآب جمهور رئیس ډاکټر صاحب محمد اشرف غني پورې، دا کسانو باندې چې حساب او محاسبه پرې کېدله، جنرال صاحب د هغه خلکو د پیشتازانو، پیشقراولانو نه یو مهم شخصیت او ښکاره ثبوت یو دلیل دا دی چې د ده ورور قمندان صاحب تادین خان چې هلته په قندهار کې ناست دی، مختلف کاروانونه او قافلې د هغه شهید په احترام باندې ورته ورځي او د ملک په سطحه باندې ورسره مشورې کوي، خصوصا دغه وختو شپو ورځو کې چې د صلح او د روغې او جوړې اوازې دي او د مرکزي حکومت هیات هم هلته ناست دی او د طالبانو هیات هم ناست دی، دی پکې بې تفاوته نه دي. ښکاره ثبوت یې بل دا دی چې په ټول افغانستان کې د مرکزي حکومت هدایت و چې دا دویم تلین دې وشي. په همدې خاطر باندې په لغمان کې د تلین ترتیب و تنظیم نیول شوی دی. زه د جنرال صاحب شهید د بنسټ ایښودونکي نه دغه ورور چې مخکې دلته تاسو ته کوم بیان ورکړو د ده نه او د هغه دوستان نه چې د دې غونډې ترتیب او تنظیم یې کړی دی، زه ته تشکر او مننه کوم. الله تعالی دې ته خیر ورکړي برخه. که دی نه وی دا یې په موږ باندې مسلم حق و چې د دې غونډې تابع باید ونیسو. هغه زیاته کړه جنرال عبدالرازق د ملي یووالي سمبول او د هغه د نوم او نشان درناوی پر موږ او تاسو ټولو لازم دی. نوموړي زیاته کړه چې شهید جنرال عبدالرازق اڅکزي تل د سولې ثبات لپاره هڅې کړي او د دې خاورې له دښمنانو سره هغه ډول چلند کړی چې نورو ته عبرت و. مرستیال والي زیاته کړه خوښ یم چې نن په لغمان کې د یو داسې مجاهد شخصیت په یاد غونډه جوړیږي او دا تمه د لغمان له مجاهدو ولسونو کیدی شي، ځکه چې لغمان همیشه د داسې سترو هستیو او د علمي، جهادي، سیاسي، فکري او ټولنیزو شخصیتونو د یاد
ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کړي او په دې لاره کې خپله لورینه نه ده سپمولې. شهید جنرال عبدالرازق اڅکزی په وطن مین یو صادق ایماندار او زړور مجاهد کوم چې مخکې ورته اشاره وکړه. کوم چې کلونه کلونه د هیواد ملي نوامیسو او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع په لاره کې د ولس خدمت ته اوږه ورکړې وه او په دغه لاره کې له هېڅ را ستړیا ګاللو یې مخ وانه نوموړی یو خدمتګار انسان او په دې هیواد کې د همیشنۍ سولې او ثبات سخت ارمانجن او په ژوند کې دغه سوال تکرارول زه د سولې لپاره هېڅ قید او شرط نه لرم. که زما په خاطر سوله نه راځي زه په خپله ځان ورته زندګي کوم، خو چې په رښتیا دې وطن ته سوله راشي کوم چې مخکې ورورم تاسو ته ولوستله په دې خبره کې دا صادق خو د دې هیواد دښمنان چې نه ورته دیني مقدسات او نه ورته کلتوري ارزښتونه کومه معنا لري په دې هڅه کې دي چې زمونږ په منځ کې د نفاق اور ته لمن زمونږ مشران دیني عالمان ځوانان او دغه راز سیاسي جهادي او فکري شخصیتونه په یو او بل شکل ترور او له منځه یوسي چې د شهید جنرال عبدالرازق او دې ته ورته د نورو مشرانو او دیني عالمانو په شهادت رسولي ښکاره بېلګې سفتن تعالی دې هغه او د هیواد ټول شهیدان غر کې رحمت کورنۍ او دوستانو او د سنګر ملګرو ته یې د الله تعالی نه جمیل صبر ورته په برخه درنو او معززو مشرانو خوښ یم چې نن په لغمان کې د یو داسې مجاهد شخصیت په یاد غونډه جوړیږي او دا تمه د لغمان د مجاهدو ولسونو کېدلی شي ځکه چې لغمان همیشه د داسې سترو هستۍ وو او د علمي جهادي سیاسي فکري او ټولنیزو شخصیتونو د یاد ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کړي او په دې لاره کې خپله کومه لورنه چې لرله شاته یې نه ده اچولې. ښاغلي مظلومیار د شهید جنرال عبدالرازق خان د دویم تلین د غونډې له ټولو جوړونکو مننه وکړه چې په خورا ښه شکل دا مراسم ترتیب کړي وو. د مدني ټولنو په استازولۍ د ځوانانو ښوونیز پارلمان غړي حنیف الله پشهي په خپلو خبرو کې شهید جنرال عبدالرازق د ملي نوامیسو د دفاع مخکښ یاد کړ او خوښي یې ښکاره کړه چې نن یې په ټول هیواد کې ولسونه د تلین پر مهال په ګڼ شمېر کې راڅرګندېږي. هغه ویل جنرال رازق خان تل په ټولو ملي مسایلو کې خپل غږ پورته کړی او د ظالم مقابل کې لکه سپر ځان ودرولی و چې یاد او کارنامې به یې تل د ځوانانو په منځونو کې وي. د دیني عالمانو په استازولۍ مولوي محمد یوسف نقشبندي د شهید جنرال عبدالرازق له کارنامو یادونې سربیره په یووالي او په خپلو منځونو کې د یو بل په منلو ټینګار وکړ. د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني رئیس فیضان الله پټان وویل چې په دې خاوره هیڅ چا په ظلم او زور حکومت نه دی کړی او نه دې هم څوک د دې هڅه کوي چې په زور به د ستر ولس د خپل ځان تابع کړي. نوموړي د کندهار پخواني قماندان شهید عبدالرازق خان د یوې وینا په اړه هم چې ویلي و په غلام دښمن مې مه وژنئ خبرې وکړې چې متاسفانه همداسې وشول او له افغانانو یې دا ستره هستي واخیسته. کله په هرات کې یو ځوان را پیدا شي، کله په کندهار کې یو ځوان را پیدا شي، کله په مشرقي کې یو ځوان را پیدا شي. د خپلو ناخوالو چې په دې ټولنه کې لیدلي، په سپین ږیرو یې لیدلي، په ځوانانو یې لیدلي او د خپلو ورونو خواخوږو غوښې په خپلو منګلو کې د انتحار او د بمبار له وجې راټولې کړي، هغوی د یووالي غږ پورته کوي. دا ځوان چې د روس د یرغل له وخت نه په کورنۍ یرغل شوی، ځپل شوي، انتحار پې شوی، 46 ځله په ده باندې انفجار، موټر بم، شاشپی بم، ګاز بم، موټرسایکل بم، لاس بم مخامخ فیر شوی. دا له دې ټولنې راپورته شو د افغانستان لپاره خیر وغوښته. هغه د سولې لپاره وینا لیکل شوې، خو هغه د جنګ لپاره په خپل حکومت د حکومت په مشرانو او د حکومت په انډیوالانو غږ کوي چې ما په غلامانو مه وژنئ، ما په پاکستانیانو په پنجابانو مه وژنئ، که کله زما مرګ ته شوق راغی خپله مې مړ کوي، خو د غلام او د پاکستان په لاس مې مه وژنئ. ځکه دې وطن کې غلامان او پاکستان په دې وطن کې زور وهونکي هغه د افغانستان دښمنان دي.
هغه امریکا ته خطاب کوي، هغه پاکستان ته خطاب کوي، هغه ایران ته خطاب کوي، هغه ټولو هغه خلکو ته چې د افغانستان غرور تر پښو لاندې کوي هغوی ته خطاب کوي چې ما په دې غلامو خلکو په دې بمبار په دې پنجاب په دې انتحار مه وژنئ. ما که کله وژنئ د حکومت زمامدارانو او د دې وطن مشرانو خپله مې مړ کوي، خو ما غلام دښمن ته تسلیم نه کوي. متاسفانه هغه د غلام دښمن په واسطه باندې د خپل ورورو د خپل انډیوالانو په واسطه باندې د امریکا او د سولې په وړاندې د خنډونو د سیسې په خاطر د پاکستان په داخلي لاس د ایران په انډیوالۍ د خپل انډیوالو د خپل دوستانو لاس په خپله خاوره کې په خپله چوکۍ کې شهید کړی شي. هماغه چې دور نه رنځ درلوده چې ما په غلام مه وژنئ، هماغه چې دور نه رنځ درلوده چې ما د دسیسې ښکار مه کوئ، هماغه چې دور نه رنځ درلوده چې له پاکستان سره زما د وژنې لاس مه یو کوئ، هماغه کار وشو او په هماغه طریقه یې شهید کړي چې کومه د ځان ته پیشبیني کړې وه. هغه ویل جنرال رازق خان تل ولسونه په ځان راټولول او دغه ډول شهیدان د ټول هیواد ویاړونه دي. قومي مشر محمد صدیق حقانی د شهید جنرال عبدالرازق خان په ژوند او کارنامو خبرې وکړې او هغه یې د دې خاورې ولس تر ټولو ستر او ملي شهید یاد کړ. د ځوانانو په استازولۍ ذبیح الله نیازي جنرال رازق د ډیورند د کرښې شهید یاد کړ او د هغه په سرښندنو یې رڼا واچوله. هغه ویل چې د جنرال عبدالرازق خان په شان اتلو شهیدانو په قربانۍ سره د خاوره ساتل شوې او لا به هم ساتل کیږي. نوموړي په هیواد کې روانه جګړه وغندله او په دیني عالمانو یې غږ وکړ چې د ولسونو عامه پوهاوي کچه پورته او د جګړې کوونکو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي.